په کندهار کې د افغانستان په کچه د ډیجیټل ټلیفونونو یوه لویه دستګاه پرانیسته شوه. دا دستګاه چې تقریبا 15 میلیونه ډالره شاوخوا لګښت پرې راغلی، د سیمې په کچه یو ماډرنه او د معاصرې ټکنالوژي پروژه بلل سوې ده. دا پروژه په لومړي سر کې د 10,000 په شاوخوا کې لیني ټلیفونونه د کورونو دپاره توزیع کوي او همدارنګه د انټرنیټ او نورې اسانتیاوې به هم ولري. د پروژه د برېښنایي حکومتولي او همدارنګه د تجارت، تعلیم او کاروبار لپاره یو اړینه پروژه بلل سوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به دې پروژې ته نور هم پرمختګ ورکول کیږي. دا پروژه دا مهال یوازې په عینو مینې کې پلې سوې ده چې په وروسته کې به ښار ته هم د دې پروژې فعالیتونه غځېږي او که یا په همدې اړه مو د نن خبرې خپرونه همدې ته ځانګړې کړې ده. په خپرونه کې راسره میلمه دی د افغان ټیلیکام د سویل لویدیځ زون مرستیال ښاغلی محمد مصطفی اشنا. اشنا صاحب تاسو ښه راغلاست. ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه چې خپرونې ته حاضر سواست. که په پیل کې د دغه پروژې په اړه تاسو لومړی تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم. دوهم به د پروژې په هکله مهرباني وکړو چې دا پروژه واقعتا هم هغه پروژه ده لکه څنګه چې موږ تاسې امید درلودی چې په کندهار کې یو الکترونیکي حکومتدارۍ لپاره لار راته پرانیسي، یعنې د یو الکترونیکي سیستم یا معاصرې ټکنالوژۍ لپاره موږ ته لار خلاصه کړي. نو لومړنی مثال یې موږ په کندهار کې د دې پروژې د لرو چې هغه د سیمې او نړۍ په کچه، یعنې که موږ ووایو چې په دې نږدې مملکتو کې به شاید داسې سیستم تر اوسه که یې هم به د دې څخه علاوه نه وي. او کوم چې موږ په افغانستان کې لرو یوازې په کابل کې د ارزان قیمتي په سیمه کې داسې یو سیستم فعاله سوی دی. دوهم افتخار کندهار ته ورکول سوی دی. نو دا پروژه کې په بېلابېلو بخشو کې موږ داسې د ټکنالوژي دپاره کار ځینې اخیستلی شو. نو اولا خو ستا د سوال مقابل چې ستا د سوال دپاره چې تا وویل چې دا پروژه د ښار دپاره څنګه کېږي، موږ خو اولا اوس فلحاله د عینو مینې دپاره د 10,000 لین په شاوخوا کې ترتیب کړي دي چې د هغوی ټول کار خلاص شوی دی. انشاءالله توزیع شروع ده. ګرانټاریان کولی شي چې هغه د عینو مینې په هغه ساحه کې چې هغه لینونه ته ډیفیان یو سیستم نصب شوی دی په هغو منطقو کې د خپل لینونه فعاله کړي او د هغه څخه کار واخلي. او د ښار په ساحه کې تر اوسه په ښاري پلان کې یو څه مشکلات شته. موږ کوم د لین سیستم چې دی د فایبر نوري سیستم فعاله کېدل غواړي، هغه شاید موږ بیریږو چې موږ هم خدای نخواسته د پلان نه دی تطبیق شوی تر اوسه. کېدای شي ځینې ځایونه زموږ کار په مشکل کې واقع شي. بیا هم موږ کوشش کړی دی په واري واري. موږ رئیس صاحب یو تخنیکي کس دی، هغوی خپله د دې کار لپاره ډېره هڅه کوي چې دا سیستم ښار ته وغځوي او ښار ټوله په الکترونیکي سیستم سره سمبال کړي. نو هغه رنګ یې تکمیل شوی دی. کوم د ښار رنګ چې دی د فایبر په توسط سره یوازې موږ ښاري پلان ته انتظار یو چې انشاءالله د هغه وروسته به موږ خپل کار هم شروع کړو او پوره هڅه به وکړو چې دا سیستم په ښار کې هم فعاله شي. یعنې ظرفیت شته چې ښار هم د دا سیستم کوښښ لاندې راشي. انشاءالله موږ تخنیکي ظرفیت هم لرو. د دې دپاره لازمې اسانتیاوې هم تر یو حده پورې شته. نو د ګرانو ښاریانو په غوښتنه او د وزارت محترم په همکاري سره به انشاءالله دا کار په آینده کې شتون ولري. په لومړي سر کې دغه 10,000 لینه به یوازې په عینو مینې کې توزیع کېږي؟ بلې، اوس چې کوم سیستم دی هغه یوازې په عینو مینې کې تکمیل شوی دی. په عینو مینې کې موږ کوم مرکزونو سیستم چې مې ورته جوړ کړی دی هغه په عینو مینې کې دی. هغې څخه اوس موږ فلحاله د درو شیانو لپاره کار اخیستلی شو. که څه په آینده کې د دې لین څخه موږ کولی شو چې د ډېرو شیانو لپاره کار واخلو. هر ښاري هر سړی کولی شي چې د هغه څخه نوي سیستمونه که کله فعاله شي په دې لین څخه کار واخلي په هغه کې. اوس فلحاله د انټرنیټ دپاره، د وایس کال دپاره او ویډیو کال دپاره. ویډیو کال یعنې بغیر انټرنیټ تر اوسه پورې چې موږ داسې په دې سیمه کې دا سیستم نه درلودی چې بغیر د انټرنیټ څخه چې موږ تاسو ویډیو کال وکړو. یعنې په دې سیستم کې بالکل په ډېره اسانۍ سره موږ کولی شو چې ویډیو کال سیستم استعمال کړو، هم د داخل هم د خارجو سره. پروسه څنګه ده که یو سړی وغواړي خپل کور ته لین بوځي؟ پروسه خو اوس فلحاله دپاره داسې ده چې ابتدایي مراحل دي، هغه پیکیجونه شیان نه دي اعلان شوي، هغه د مارکیټینګ د بخش سره دي، هغوی په جریان کې دي، ټوله کار باندې شروع دي. اوس فلحاله دوی کولی شي چې زموږ مرکزي دفتر ته عریضه وکړي او هغوی بیا عینو مینې ته راجع کړي او مارکیټینګ ته ځي، خپل پروسس تېروي. پروسس څخه وروسته دوی انجینرینګ ځي، هغه د دوی منطقه ګوري، هغه انجینرینګ ټیم ځي، هغه ورته تصفیه کوي، بیا هغه راپور ورکوي، دوی ته خپل لین فعاله کېږي. او بل د دې په اړه تاسو مسلکي کسان لرئ؟
بله روزي ان شاء الله موږ په پوره توګه مسلکي کسان لرو چې په بېلابېلو بخشو کې موږ استولي دي. نور بهرني هېوادونو ته مې هم استولي دي د دغه پروژې په تړاو باندې. هغوی اوس دورې دي. اوس هم زموږ کسان په ایران کې شته او چین ته څه وخت مخکې هم زموږ ملګري تللي ول او اوس په آینده کې هم پلان لرو چې ځینې ملګري هلته روان کړو چې د پروژې څخه د مسلکیتوب حالانکې چې دوی مسلکیان دي خو څومره چې دا یو نوی سیستم دی ډېر پرمختللی سیستم دی نو هغه ځینې نورې ټکنالوژي ته هم ضرورت لري ځینې نورو اسانتیاو ته ضرورت لري. نو دغه دپاره موږ وخت په وخت خپل کارمندان استوو بېلابېلو ملکو ته د بورسونو دپاره. د دې پروژې په اړه خلک تر ډېره حده معلومات نه لري. د عامه پوهاوي لپاره تاسو څه کړي دي؟ بله د عامه پوهاوي لپاره خو موږ د مرکز سره په تماس کې یو. شاید پر ټلویزیونونو هم د دې اعلانونه راځي او میډیا باندې خلک خبرداري دپاره پوه سي او ځینې موږ هم په دې جریان کې چې زموږ مارکیټینګ بخش په دې کې کار وکړي او د بېلابېلو لارو موږ غواړو چې د دې څخه خلک پوه کړو د دې سیسټم څخه. خو بیا هم که څوک سوالونه لري کولی سي چې هر وخت زموږ سره په تماس کې سي. هغه زموږ 333 شمېره ډیجیټل شمېره ده. هغه کولی سي چې په هر وخت کې د معلومات ترلاسه کړي. مخته شمېره ده هو زموږ د مرکزي شمېره ده. د هغې کولی سي چې د معلومات شمېرې سره تماس ونیسي. تر اوسه پورې خلک تقاضا کړې ده په عینو مینه کې مراجعه کړې ده که تقاضا لري؟ بله زه خپله د مشتریانو شاهد یم چې هغوی راغلي دي عریضې یې راوړي دي او درخواستې یې ورکړي دي. د هغوی مراحل شروع دي یا چاته شاید فعاله سوی چاته نه وي فعاله سوی خو کار شروع دی. ځینې مارکیټونو کې غوښتنه سوې ده په غټو سټورونو کې غوښتنه سوې ده چې انشاءالله دا په ډېر لنډ وخت کې د کارونو ډېر ښه په خلک بلد سي د دې سیسټم څخه بیا به ډېر غوښتونکي به زیات سي او د دې دغه به وشي. د برېښنایي حکومتولۍ دپاره دا پروژه څومره مهمه ده؟ برېښنایي حکومتولۍ دپاره موږ قسمت صاحب چې څونه زه خپله په دې شي کې معلومات لرم واقعا هم دا پروژه یو دونه غټ افتخار دی د برېښنایي حکومتولۍ دپاره چې یعنې موږ په ډېر لوړ سپیډ سره د هر سیسټم د دې سیسټم څخه کار اخیستلی شو. مثلا که دا سیسټم موږ په ښار کې ولرو موږ کولی شو چې د ښار هر کونج سره موږ یعنې د دې ترافیکي سیسټم الکترونیکي حکومتدارۍ یعنې چې بېلابېل سیسټمونه لري د هغه څخه په ډېر اساني سره موږ کار واخلو او ډېر په وسا سیسټم سره او ډېر په پرمختللي سیسټم سره فعال کړو. خو یعنې دا ظرفیت د هر د بیخي ډېر څه لري ظرفیت لري خو دا چې اوس موږ په الحاله په هغه سیمه کې د یو څه شیانو امکانات سره برابر کړي دي نو په آینده کې هم کوشش کوو چې دې ته نور امکانات برابر کړو نور شیانو ور اضافه کړو خو همدغه لینونه به همدغه سیسټم وي. او د تحصیلي مؤسساتو تعلیمي مرکزونو مثلا تجارتي مرکزونو دپاره تاسو کومې اسانتیاوې لري او څه ورته کوئ؟ قسمت صاحب د تعلیمي ادارو دپاره کوم چې اوس فی الحال په عینو مینه کې دي هغوی ته خو دا سیسټم د دوی ته مبارک وي چې دا ډېر قوي سیسټم دی. دوی کولی شي د خارج په سطحه انټرنیټ په لوړه سطحه انټرنیټ په لوړه سطحه د دې سیسټم څخه کار واخلي. یعنې دوی کولی شي چې ویډیویي کنفرانسونه د دې ته لارې جوړ کړي ویډیویي سیسټم د دې ته لارې جوړ کړي. دا سیسټم بالکل دا کار کولی شي. او کوم چې په نور کندهار ښار کې دي د تعلیمي ادارې دي هغوی ته مثلا د کندهار پوهنتون ته موږ پر خپل وخت انټرنیټ رسولی دی هلته نوري فایبر موږ رسولی دی نوري فایبر سیسټم موږ هلته وصل کړی دی. که راواخلو ملي پوهنتون چې د زراعت ملي پوهنتون دی هغوی ته موږ دا سیسټم ورکړی یعنې فایبر سیسټم موږ رسولی تر هغو پورې هر څومره بانډویټ چې د دې په کار یې موږ ورته پرووایډولی سو ورته برابرولی سو. نو په بېلابېلو بخشو کې موږ د تعلیمي ادارو سره په دې بخش کې حتی ځینې مکتبونه اوس که موږ ورڅخه اکرزوال مکتب ته موږ تر اوسه پورې جنرال صاحب اکرزوال کوم مکتب چې دی هغه ته موږ فایبر باندې کنیکټ کړی دي. شاید ځینې نور مکتبونه چې هغه فایبر ته نږدې دي هغوی په فایبر سیسټم سره کنیکټ شوي دي. کولی شي چې موږ څخه غوښتنه وکړي او په هغې کې موږ همکاري ورسره وکړو چې دوی په یو ډېر ښه معاصره ټکنالوژي کې سره وصل شي د مرکز او سیسټم سره. او دا هغه کیفیت به څنګه وي 24 ساعته به فعال وي که نه تعطیل پکې راځي؟ کوم چې د عینو مینې پروژه دغه 24 ساعته فعاله ده 24 ساعته د ښاریانو په خدمت کې ده هیڅ مشکل به نه وي انشاءالله. که کوم تخنیکي مشکلات چې زموږ انجینران 24 ساعته هغه ته حاضر دي هغوی شپه ورځ زیار کاږي چې دا کوم سیسټم چې دی دا کامیاب وساتي. بله ډېره مننه. همدارنګه تاسو د مسلکي کسانو یادونه وکړله چې دا په کوم بخش کې تاسو روزي او په کوم بخش کوم سویه خلک تاسو استخداموئ؟ قسمت صاحب داسې دی چې واقعیت هم دلته د مسلکي کسانو تر یو وخته پورې کمبود زیات ولو
شاید په موږ ته د افغانستان په کچه موږ ته کمپیوټر درلودل، بیا ځینې دوستان لاړل تعلیمونه یې وکړل په بهر او داخل کې. نو اوس موږ خو هغه انجینرینګ څانګې چې کوم د آی سی ټي څخه دي هغوی ته موږ هر وخت اکثره وخت اوقاتو کې ضرورت لرو او هغوی زموږ سره ډېر ښه کار مخته وړلی شي انشاءالله. د دوی پر مخ زموږ دروازه خلاص وي، که کله زموږ سره ځای موجود وي د دوی مشکل به نه وي، دوی به کولی شي چې په خپل ښار په خپل کندهار په خپله سیمه کې خدمت مصدر وګرځي. بلې او د دې په څنګ کې سلام پروژه به هم ورسره فعالې شبکه به ورسره فعاله وي که نه؟ بلې سلام کمپنۍ خو زموږ د بې سیم بخش دی، یعنې د بغیر د لینډ څخه چې کوم بخش دی افغان ټیلیکام په خپل ځان کې ځینې ورونه دا به زه اوس اضافي کړم دلته دی افغان ټیلیکام سلام او دا نه سره پېژني چې افغان ټیلیکام څوک دی، مخابرات څوک دي، سلام څوک دی. مخابرات خو ریاست دی، د دولت په چوکاټ کې خپل یو ریاست دی چې هغوی د مخابراتي سیسټمونو څخه نظارت او ځینې نورې وظیفې په غاړه لري. افغان ټیلیکام یو غټه پروژه ده د افغانستان په سطحه چې هغه په خپل ځان کې ډېر بخشونه لري، یعنې د لین بخش چې موږ خپل افغان ټیلیکام وایو په شمالي ولایت کې د وصل په نامه باندې کوم وایرلیس سیسټم لري، او دلته په کندهار کې موږ د وای ماکس او ځینې نور وایرلیس سیسټمونه د انټرنیټ لپاره لرو. د فایبر سیسټم په افغان ټیلیکام کې شامل دی. او سلام کمپنۍ چې د سلام کمپنۍ د افغان ټیلیکام د بې سیم بخش دی، یعنې د بې لین د بخش دی. نو په سلام کې هم انشاءالله رایان هم شاهد دي په دې کې چې موږ پر کوشش کوو چې هغه خدمات بهتره کړو او پیکیجونه ارزانه وړاندې کړو. شاید اوس هم موږ ډېر په دې کې توانېدلي یو چې پیکیج راکښته کړو او تر نورو کمپنیانو څخه په ارزانه باید هغه وکړو. بله خدمات یې ارزانه دي، منتها کیفیت څخه خلک شکایت کوي په ښار، خصوصا په ښار. قسمت صاحب داسې دی د کیفیت په لحاظ کوم چې 3G دغه سیسټم دی هغه واقعیت هم شاید موږ په ستونزو کې یو چې 3G په ځینو منطقو کې موږ ښه فعاله ساتلی دی، فقط موږ د کوریج مشکل لرو. نو په دې کې ډېر قوي کار روان دی چې موږ کوریج زیات کړو، یعنې هغه انتنونه زیات کړو چې زموږ کوریج په ډېرو منطقو کې زیات شي. نو بیا هغه کم بانډویټ موږ 2 برابره پخوا چې کم بانډویټ و، یعنې اوس 3 میاشتې مخکې موږ 2 برابره ټولو سایټو ته وریلا کړي د وزیر صاحب په همکاري سره. خو بیا هم موږ مشتریان الحمدلله ورځ تر بله زیاتېږي، مشتریان زیات دي. نو په بل شي سره موږ به ډېر کوښښ دی چې موږ سایټونه زیات کړو، یعنې خادیه زیاتې کړو ورته او کوریج ساحه زیاته کړو چې په ډېره منطقه کې زموږ ټلیفونونو څخه خلک برخمن شي په ولسوالیانو کې او ښار کې. نو انشاءالله بیا به دا مشکل حل شي او موږ پوره کار پر دې باندې روان دی چې موږ دا مشکل حل کړو، د کیفیت مشکل. د فایبر حالت څه ډول دی په کندهار کې؟ فایبر خو لوی خدمات موږ تاسو شاهد یو چې ټوله د فایبر د لارې مخته ځي. انشاءالله چې کوم رینګ افغانستان حلقوي رینګ دی په هغه کې فایبر کنیکټ دی. په هېڅ وخت کې داسې مشکل سره نه وي مخامخ شوي، که یو وخت یو موقت وخت لپاره مشکل راغلی هغه به ډېر لنډ موږ تخنیکي ټیم هغه مشکل حل کړی دی. کوم چې حلقوي رینګ دی د هغه د لارې موږ ډېرو منطقو ته یعنې د فایبر د لارې موږ ډېټا دغه رسولې ده. بله نو کندهار د کوم ولایتو او د کوم مثلا د پاکستان سره وصل دی؟ د کوم ولایتو سره؟ ټول حلقوي رینګ کوم چې دی په افغانستان کې راګرځېدلی دی، کوم چې د مرکز د ځینې نورو مملکتو سره وصل دی، دا د نړۍ په سطحه یو سیسټم دی نه، او کندهار دغه څخه بې برخې نه دی الحمدلله. یعنې د کندهار او د کابل ترمنځ لین کنیکټ دی؟ بالکل ارتباط شته، بالکل پر 2 لارو موږ ارتباط شته. د یوه لار نه ده، یعنې د هرات د لارې هم دا رینګ راګرځېدلی دی، د پر دې بله لار هم کوم چې رینګ دی رسېدلی دی. دا یو داسې سیسټم دی چې انشاءالله دا به په آینده کې د افغانستان د پرمختګ دپاره په هر ګام کې زموږ ملګري وي. او ځینې وخت خدمات قطع کېږي، خلک شکایت کوي مثلا د فایبر فایبر خو نو موږ تاسې شاهد یو چې لارې کې څه مشکلات شته. مثلا د هلمند کندهار هلمند په بخش کې ځینې وختونه مشکلات یي، مثلا ځینې وختونه د کابل کندهار په لار کې مشکلات یي فایبر سره. بېلابېل لاملونه د دې دپاره شته، خو خیر هغه لاملونه یې شاید ډېر وي چې د دې خو په ډېر لنډ وخت کې په ضرب د ساعت یعنې کم وخت کې زموږ تخنیکي ټیمان پر هغه منطقه شته، هغوی کولی شي چې خپل سیسټم فعاله کړي چې انشاءالله تر اوسه پورې به موږ د دې پرابلمو سره داسې نه یو مخ شوي چې هغه ورځې ونیسي یا وخت ونیسي زیات. په ساعت د 2 ساعتو په ظرف د 2 ساعتو کې هغه زموږ سیسټم داسې کنیکټ شوی دی هر وخت چې دی. بله ډېره مننه. که راسو د نورو پروژو په اړه ستاسو نظارت 3G کمپنیانو څخه څنګه دی؟ نو داسې دی نظارت خو د مخابراتو د بخش کار دی، د اترا د بخش کار دی. موږ چې خپله کوم د سلام بخش 3G سیسټم دی
په هغې کې موږ پوره کوښښ کوو چې فعاله وساتل شي. خو لاملونه یې مخکې ما وویل چې فقط کوریج ته موږ یو څه ضرورت لرو. اوس هم انشاءالله چې کوم سیسټم موږ لرو هغه ډېر فعاله موږ ساتلی دی. تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي او نه ښاریان د دې مشکل سره مخامخ شوي. په کوم منطقو کې که چیرې تریجي لږ څه کمزوري وي موږ ښاریانو څخه معذرت غواړو. هغه وخت ته ضرورت لري. صرف د شخصي کمپنیانو سره اوس هم مثلا د هغو د کیفیت څخه خلک کوښښ کوي که څه هم مصرف یې زیات دی. ځینې کمپنیان ډېر مصرف لري ځینې لږ لري خو بیا هم تر سلام خلک د هغو څخه خوشحاله دي. سلام دپاره آینده کې تاسو څه پلان لرئ؟ طبعا موږ وخت ته ضرورت لرو ځکه چې شخصي کمپنیان شاید 10 کاله 15 کاله د دوی کېږي د دوی کوم سیسټم چې دی هغه تکمیل سوی موږ په پوره توګه اخته یو په دې ته ژمن یو چې موږ خپل سیسټم پوره کړو او ښار ټوله تر کوریج لاندې راولو. هغه منطقو کې چې د سایټو ضرورت شته که سایټونه زیات شي طبعا به زموږ کوریج هم زیات شي او زموږ سپیډ به هم ورسره زیات شي. مثلا که اوس پر یوه خاده باندې پر یوه سایټ باندې 10,000 کسان آنلاین کېږي هغه وخت به 15,000 په 15,000 کسان ته هغه سپیډ ښه رسېدلی شي. نو یعنې موږ داسې ساحې لرو چې په هغه کې موږ بیخي په زرهاوو کسان آنلاین لرو. نو هغه شاید هغه دغه ور پوره کړی نه شي. نو پوره کار په دې کې روان دی. په هر وخت کې نوي خادې درېږي نوي سیسټمونه فعاله کېږي. انشاءالله داسې په ډېر لنډ وخت کې به دا مشکلات حل شي. بله او د نوي پروژې په اړه تاسو معلومات ورکړل چې ډېرې اسانتیاوې لري او تجارت دپاره د تعلیم دپاره او د برېښنایي حکومتولۍ دپاره ډېر کار کولی شي. ډېر نفوس په ښار کې پروت دی هغه به تر څه وخته ځینې محروموي. ښاري پلان ته به تاسو انتظار یاست که نه یو بدیل ورته لرئ؟ ښاري پلان ته به لا هم شاید دومره انتظار ونه کړو خو دغه زموږ کوم مشران چې ول په هغه ورځ چې وزیر صاحب راغلی و د دې پروژې د افتتاح دپاره زموږ مشرانو واقعتا ډېرې ښې غوښتنې ډېر د ښار ضرورت ټوله په نښه کړل. هغه یې وزیر صاحب څخه وکړي. وزیر صاحب ټولې د ځانه سره یادداشت کړي. په هغو کې یوه یوازینۍ غوښتنه چې هم د ولایت مقاماتو لخوا او هم د ولایتي شورا د مقاماتو لخوا څخه وسوله ډېره ښه غوښتنه دا وه چې دا د ښار دپاره د IMS په نامه چې کوم سیسټم دی د پاینومینه کې چې کوم سیسټم د IMS په نوم باندې دی دا ښار ته هم را انتقال شي. انشاءالله په ښار کې د دې کارونه ډېر پرسنټ پرې خلاص شوي دي خو فقط منظوري د مرکز څخه غواړي. نو زموږ به هڅه دا وي زموږ رئیس صاحب کوم دی هغه یو تخنیکي واقعیت د دې تخنیک د دې سیسټم سره بلد کس دی هغوی په وار وار د دې هڅې کړي دي چې دا سیسټم په ښار کې هم فعاله کړي او انشاءالله دا په ډېر لنډ وخت کې به موږ د دې زیری هم وکړو چې دا به د ښار لپاره هم دا سیسټم فعاله شي او په هغه باندې به عملاً کار شروع شي. او کوم چې ښاري پلان دی هغه واقعیت موږ ته څه مشکلات جوړولی شي په ځینې ساحاتو کې خو بیا هم ښاروالي محترم ډېر کار کوي په دې بخش کې کولی شي زموږ سره همکاري وکړي. هم یې کړې ده په هر وخت موږ ډېر شکرګزاره یو. ټولو اداراتو زموږ سره همکاري کړې ده په خپل وخت باندې. نو انشاءالله په آینده کې ځینې وخت ښاروالي ستاسو څخه شکایت کوي چې اکثره وخت سړکان کته کوي او پیاده روونه خرابوي او پلان نه ورته لري. تاسو خپل ماسټر پلان لرئ د ښار لپاره د فایبر؟ داسې دی قسمت صاحب دا کوم چې د CCN په نامه باندې کومه پروژه په 1983 کې شروع شوې یا په 1984 کې شروع شوې په کندهار ښار کې هغه وخت د ښاروالۍ پلانونه چې کوم موږ ته راکول شوي وو موږ د هغه مطابق خپل لینکچیانې کړي. خو دا واقعیت دی دا د لین کوم سیسټم چې دی دا کله کله خرابي راوړي مابینځ ته که څه موږ ډېر اطمیناني دغه نوی کوم سیسټم چې دی دا شاید اطمیناني زیات اطمیناني هغه پخوانی سیسټم د CCN پروژه چې دی یعنې د الکټریکل نیټورک سیسټم چې دی هغه بیخي داسې واقعیت په ځینې مشکلات راوړي په ځینو سیمو کې. خو موږ اوس پر دې باندې جدي کار روان کړی دی چې نور موږ معاصرې ټکنالوژۍ ته ولاړ سو معاصر سیسټم ته ولاړ سو پرمختللي سیسټم ته ولاړ سو او د نړۍ سره د سیالي طرف ته ولاړ سو په ټکنالوژي په بهیر کې. نو بیا به دا مشکلات نه وي انشاءالله په هغه کې که څه هم په تېر وخت کې به شاید وایي ځینې وختونه د ښاروالۍ سره مشکلات ځینې وختونه د نورو ادارو سره داسې دغه راغلي چې هغه خدای نکرده دوی زموږ څخه په تکلیف شوي یا زموږ کار داسې معنی دوی زموږ د کار معنی ګرځېدلي په قصدن سره نه بلکې په هغه سیسټم په وجه باندې. نو په آینده کې به انشاءالله دا مشکلات شاید د منځه ولاړ شي او نه به وي او دغه کوم چې د عینومینې رقم پروژه ده په دې کې دا سیسټم نشته دا ډېر اسانه کولی شو چې موږ هغه سیسټم بیرته جوړ کړو کوم ځای کې دغه او ډېر ښه په سم سیسټم سره سمبال شوي دي چې هغه هر وخت ضرورت نشته چې لین وسپړې او هغه لین بیرته پټ کړې لڅې کړې داسې وکړې. دا اپټیکل سیسټم دی. اپټیکل سیسټم چې دی هغه که یو لین خراب شي بل ته یې واړه اتومات خپله کولی شي چې هغه په هغه کې بیخي ډېر ظرفیت شته.
او په ښار کې د نوري فایبر په اړه خلک ډېر معلومات نه لري او نه هم له خدمات څخه برخمن دي. ډېر خلک دا مال د 3G سیستم څخه کار اخلي یا د نورو خصوصي کمپنیو څخه انټرنیټ اخلي. په دې اړه تاسو څه کړي دي؟ قسمت صاحب په دې بخش کې موږ ډېر ښه سیستمونه لرو. موږ آی ټي بخش تل په دې بخش کې فایبر بخش کولی شي چې د ښار په اکثره سیمو کې موږ فایبر لرو. هغه سیمې کې که فایبر نه وي موږ د آی ټي د لارې ډېر ښه قوي انټرنیټ د فایبر څخه پوینټ ټو پوینټ هغه ځای ته ورکولی شو. که څوک هر قسم انټرنیټ وغواړي هر څومره اندازه وغواړي انشاءالله موږ ورته برابرولی شو. موږ سیستم فعاله سیستم بله تاسو خو اسانتیاوې لرئ خو خلک ډېر آګاهي نه لري د دولتي خدماتو باندې. یوې خوا باور هم نه پکوي او آګاهي هم نه لري. خو دا مشکلات شاید به په دې بخش کې به څه مشکلات وي. هغه د مرکز سره موږ په دې بخش کې ډېر وخت په تماس کې سوي چې موږ ته د اعلاناتو کوم سیستم چې دی هغه دلته هم اجازه راکړي. تر اوسه پورې دا سیستم د مرکز په لاس کې دی چې موږ یې دلته د اعلاناتو سهولیات نه لرو. هغه دوی ټوله په خپل دغه باندې کوي. خو بیا هم د مرکزي اعلانات هم داسې دي لکه زموږ دا خاص ډېر تفاوت شاید ونه لري. کولی شي چې موږ د هغه څخه ښاریان کار واخلي او بیا دلته هم موږ په بېلابېلو بخشو کې کار شروع کړی دی چې موږ غواړو چې په آینده کې موږ دلته د اعلاناتو او کوم عامه پوهاوي دپاره کارونه وکړو چې خلک د دې څخه برخمن سي چې پوه سي چې آیا دلته څه شته یا نشته یا کوم کارونه مثلا دغه اوس موږ ځینې مطبوعاتو ته دا راوځو کوشش کوو چې هغه معلومات ورکړو دا خلکو ته. کوم څوک سوال لري په هغه کې موږ دغه وکړو کومک ورسره وکړو تر خپل وس مطابق. نو دا یو چې دا یو نوي سیستمونه وله تر اوسه پر کار ولو نو موږ نسو کولی چې خلکو ته یې پوهاوی ورکړو ځکه چې د کار د تکمیلېدو وروسته دا پروسه شروع کېږي. نو زموږ اوس دا پروسه انشاءالله شروع کېدو په حال کې ده. بله او آینده کې د ښار دپاره نور کومې اسانتیاوې تاسو په نظر کې لرئ؟ آینده کې موږ د ښار دپاره واقعتا موږ ډېر ته ژمن یو چې الکترونیکي سیستم ټوله ښار سنبال شي. واقعتا موږ په دې کې ډېر څه کړي دي او په آینده کې انشاءالله موږ ډېر ښه پلانونه ورته جوړ کړي دي چې ښار ټوله په الکترونیکي سیستم یعنې آپټیکل فایبر سیستم باندې ټوله ښار سنبال کړو چې ښار موږ کندهار یو نمونه وګرځو د دې ولایت د دې افغانستان دپاره چې موږ په ټکنالوژي کې کندهار ښار کوچنی ښار دی. انشاءالله ډېر ژر موږ کولی شو چې هغه په مکمله په ټکنالوژي باندې سنبال کړو. یعنې د هغوی د کیمرو سیستم د هغوی نظم ترافیک سیستم د هغوی الکترونیکي حکومتداري دا ټوله په ډېر اسانه سره انشاءالله کېدلی شي چې سړی دغه. نو موږ په پلان کې پوره قوي پلان ته جوړ کړی دی چې هغه پلان ځینې ځایونه تر کار لاندې او ځینې ځایونه مرکز سره شریک شوي چې په دې بخش کې موږ انشاءالله ډېر ښه پلانونه لرو چې وخت به موږ د کندهار یو نمونه ګرځوو د دې دغه لپاره. په دې باندې کار روان دی انشاءالله. بله یو مسله بل د مطبوعات لپاره د ډیجیټل سیستم فعالول و هغه اړه باندې څه سوي دي کندهار کې؟ مطبوعاتو دپاره خو نو کوم چې دغه د کوم سیستم د دوی په کار دی یو هغه نت عام نت باندویټ سیستم دی. هغه خو موږ هر ځای ورته پرووایډولی شو هر حالت کې په هر دغه کې که څه خصوصا د کندهار ملي راډیو ټلویزیون سره چې کوم پخوانی زموږ سیستم و هغه په چوک جمهوریت په منطقه کې شاید څه تخریب شوی دی اوس فلحال خو په هغه باندې هم کار روان دی. زموږ همکاران کار کوي چې بېرته هغه لاین کنیکټ کړي. دا یو نوی سیستم چوک و یو نوی ځای و نو واقعیت هم دغه پخواني پلان څخه ډېر تغیر وکړي. نو زموږ ځینې لاینونه دلته تخریب شوله خو هغه کار روان دی جوړېږي انشاءالله ډېر ځای. او کوم چې په عینومینه کې کوم آی ایم ایس سیستم دی دا مطبوعاتو دپاره واقعیت یو ښه زیری دی. مطبوعات کولی شي چې د دې څخه ډېر قوي باندویټ لاسته ورسوي او په ډېر اسانتیا سره او په ډېر کم اکوپمنټ سره. مثلا څه استفاده به دوی کوي؟ مثلا که زموږ ویډیو کال سیستم آنلاین سیستم دی دی کولی شي چې د دې سټوډیو سره خپل آنلاین سیستم وصل کړي. د عینومینې په هر ګوټ کې چې هلته د هغه ویډیو کال او د دې ویډیو کال د لارې د آنلاین خپرونه ورکړي. خو فلحال دا محدود په عینومینه کې یعنې مثلا د کابل د ارزاق حمایت سره هم کولی شي چې تماس ونیسي. مثلا د کابل د ځینې بعض ساحو سره هم دی کولی شي چې هغه خپرونې دلته آنلاین خپرې کړي. یعنې کوم چې د انټرنیټ سپیډ دی دغه څخه دا ډېر زیات سپیډ لري ډېر ښه سپیډ لري او ډېر ښه کوالټي سره موږ ویډیو کال سیستم بغیر د انټرنیټ څخه ورته پرووایډ کړی دی. هغوی کولی شي چې کار ځینې واخلي. او مخکې تاسو یادونه وکړه چې 10,000 لاینه په شاوخوا کې اوس تاسو توضیح کوئ. د دې وروسته بیا هم دا پراختیا کوي که نه همدومره محدود؟ قسمت صاحب دغه چې کوم ډیزاین د دفتر شوی دی کوم چې لاین کشش شوی ده په عینومینه کې کوم چې سیستم ورته جوړ شوی دی یعنې ظرفیت دپاره کوم
ظرفیت سازي شوې ده. زما د معلوماتو مطابق هغه د 100,000 دپاره دلته شوې ده. اوس فی الحال چې کوم نصب د دستګاه دی یا کوم سیستم چې نصب شوی دی فعاله دپاره فعالیت دپاره کار شروع کړی دی هغه 10,000 سیستم دی چې موږ په هغه کې اوس 15 مرکزونه ورته جوړ کړي دي. 15 مرکزو د پورې هلته بیا په هغه 15 مرکزو کې مراکزو په ټولو کې موږ 4 ساعته خدمات ورته د انجینر د خوا څخه ورته دغه کړي دي. بیا د هغه ځای څخه تر هر کوره پورې د ډي پي سیستم موږ ورته فعاله کړی دی. بیا پر یو کور د څو کورو پر سر باندې موږ یوه ډي پي ورکړې ده، یعنې ډي پي هلته چې هغه کور ته لین نږدې شي چې ډېر یو فعاله سیستم مې ورته جوړ کړی دی. هغه دغه په آینده کې د دې دپاره انشاءالله ډېر ښه پلانونه شته. هر پلان که موږ ورته شي د الکترونیکي په ډګر کې اکثریت پلانونه موږ کولی شو چې د دې پروژې په مټ پر مخ یوسو. او دغه 100,000 لینه دا یوازې د عینومین دپاره د امکانات سنجول شوي دا په آینده کې صرف د عینومین دپاره سنجول شوي په دغه ځای کې په دغه ځای کې. خو اوس فی الحال نه، لږ وخت وروسته شاید چې کله موږ دغه 10,000 توزیع کړو بیا وروسته هغه ته موقع مساعده شي چې هغوی اکوایپمنټ نصب کړو. یعنې دغه 10,000 کې اوس تقریبي به څومره تاسو توزیع کړي؟ خلکو ډېره مراجعه کړې ده؟ قسمت صاحب په دې بخش کې دقیق معلومات تر اوسه نشته ځکه چې کار شروع دی، همکاران اخته دي. نو دا به سروې شاید موږ ته میاشتې نه کېږي، ورځې کېږي، موږ ته میاشتنی راپور راځي، بیا به نو د هغه وروسته موږ ښه معلومات وشي. ډېره مننه. که په روسیې کې څه پیغام لرئ مهرباني تاسو؟ بس خو قسمت صاحب پیغام دا دی چې ټولو ښاریانو څخه موږ هیله لرو چې زموږ سره همکاري په دې بخش کې وکړي تر یو حده پورې، او موږ دوی ته ژمن یو چې ټول ښار ته د خدمات ورسوو. دا خدمات دوی ته اوس موږ یوازینۍ هیله همدا هیله او ارزو هم دا چې ټول ښار ته الکترونیکي سیستم ورسېږي. ډېره مننه. د کندهار د ملي ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو، زموږ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. زموږ د خپرونې موضوع په کندهار کې د IMS یا انټرنیټ ملټي میډیا سیستم د فعاله کېدو په اړه دا پروژه چې د افغانستان په سطحه او د سیمې د هیوادونو په سطحه یو ماډرنه او د معاصرې ټکنالوژي اړوند پروژه ده چې له دې لارې به د برېښنایي حکومتولۍ د تعلیمي مؤسساتو، تحصیلي مرکزونو، همدارنګه د تجارت په وده کې خورا پراخ رول ولوبوي. او دا دستګاه په لومړي سر کې شاوخوا 10,000 لینه توزیع کوي چې وروسته به د 100,000 په شاوخوا کې لینونه توزیع شي. د نن خبري خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. له خپل میلمه د افغان ټیلیکام د سویل لویدیځ زون مرستیال ښاغلي محمد مصطفی اشنا څخه مننه چې خپرونې ته حاضر شوست. مننه ستاسو. تر بیا پرې د الله په امان ښه وخت په مخ کې ولرئ.